ماښام دی او د کلي وران سړک دی چرته ځم ماښام دی او د کلي وران سړک دی چرته ځم خالی خالی مې ذهن زړه مې ډک دی چرته ځم ته هم له منځه ووتې زه هم له منځه لاړم ته هم له منځه ووتې زه هم له منځه لاړم مذهب دی عقیده ده او مسلک دی چرته ځم ګرانو مینوالو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان د وړ یم خپرونه د هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان لیکوالان شاعران در وپېژنو نو نن په دغه لړۍ کې راغلی یو شمالي وزیرستان میرانشاه کلي ته چېرته چې سروان وزیرستاني صاحب ژوند کوي سروان وزیرستاني صاحب په معنا تاسو ښه پېژنئ ولې چې د سره ما وړومبی هم مرکه کړې ده چې هغه مرکه زما په یوټیوب او په فیسبوک پاڼه باندې خوندي ده هغه تاسو کتلی شئ او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه هغې مرکې لینک ورکوم نو د ده ژوند او د شاعرۍ په هکله هغې ویډیو نه تاسو استفاده کولی شئ نو په ټولو نه اول خو زه په خپل پروګرام هنداره کې سروان وزیرستاني صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي ماشي بیا ستړی ماشي ډېره مننه یاندور صاحب چې ما ته بیا د هندارې په سکرین دویم ځل ته مکاره کړه تاسو نه ډېره مننه یو جهان مننه ډېره مننه سروان وزیرستاني صاحب لکه څرنګه د پروګرام په شروع کې چې ما دا وویل چې تاسو سره مې یو ځل مخکې مرکه کړې ده چې په هغې کې ستاسو د ژوند په هکله د شاعرۍ په هکله خبرې اترې شوي دي نو مینوال هغه مرکه کتلی شي نو دا ځل مو زموږ مینوالو ته څه راوړي دي څه به ورسره شریک کوئ مننه یان صاحب شروع به د خپلې لهجې نه وکړو ارشاد مخکې به ځو وی چې ژوند بیخي د مختصر ارموند وکې ژوند بیخي د مختصر ارموند وکې خلوص نشه په لشکر ارموند وکې لوس د مینې روژدکه په موږ لوس د مینې روژدکه په موږ وچ وي لوړ په کمر ارموند وکې مننه که په وخت ورته بیدور نشوې زلمیه که په وخت ورته بیدور نشوې زلمیه د څړی و د نشتر ارموند وکې مننه که په وخت ورته بیدور نشوې زلمیه د څړی و د نشتر ارموند وکې او په یوه بلو بیا اتلې ډېرې روکې اریان صاحب په یوه بلو بیا اتلې ډېرې روکې که پوخه شوي مراور ارموند وکې مننه کښل یا دمره په خپل ځون ما غیره کېږه کښل یا دمره په خپل ځون ما غیره کېږه هر دوران تېرېږي زر ارموند وکې اریان صاحب بل شی ده چې که د خپل وطن حالات نږدې ولدل که د خپل وطن حالات نږدې ولدل می سپره د سفر ارموند وکې زبردست مننه مقصد چې د سروان د جنازې لانچه وشي د سروان د جنازې لانچه وشي د جماعت په لوسپیکر ارموند وکې زبردست مننه سروان وزیرستاني صاحب مسلسل سو غزل در ناروم مننه د یو د بل وي مسافرو ته به ډېر ډالۍ وي ارشاد وي چې ګرانې د سپېرې مسافرۍ تصویر مې مه غواړه ګرانې د سپېرې مسافرۍ تصویر مې مه غواړه بیا به ورته ژاړې لیونۍ تصویر مې مه غواړه شعر دی چې دلته د خپل کلي غوندې ښکلی تصویر نه راځي دلته د خپل کلي غوندې ښکلی تصویر نه راځي دلته یم مزدور د مزدورۍ تصویر مې مه غواړه مننه او بل شعر دی چې ستړی او ستومان یم ترخې سپېرې کیسې اورم ستړی او ستومان یم ترخې سپېرې کیسې اورم دغه د زړه چاودې زندګۍ تصویر مې مه غواړه بل شی دی چې لا مې هېر نه دي د رخصت په وخت سلګۍ دستا لا مې هېر نه دي د رخصت په وخت سلګۍ دستا نه غواړم چې بیا وکې سلګۍ تصویر مې مه غواړه مننه او هسې به بیا ټوله شپه غمجنه ورته ناسته یې هسې به بیا ټوله شپه غمجنه ورته ناسته یې دا د بېوسۍ او مجبورۍ تصویر مې مه غواړه او مختار چې اوس چې ما سروان ووینې هغه سروان نیم نه یم اوس چې ما سروان ووینې هغه سروان نیم نه یم پرېږده تصویر پرېږده ګلالۍ تصویر مې مه غواړه زبردست مننه ښه دوستي
بل غزل دی مسلسل وی لګیا ی چې ما ستا دپاره ګوره څه په خپل ځان ونه کړل ما ستا دپاره ګوره څه په خپل ځان ونه کړل هغه مې وکړل چې بل هیڅ په جهان ونه کړل او ته د تش دیدن په ما باندې احسان اړوې ته د تش دیدن په ما باندې احسان اړوې ما ستا دیدن وکړو خو څه مې په ګریوان ونه کړل مننه نن مې ښې مست زمزمې دپاره زړه وشو خو نن مې ښې مست زمزمې دپاره زړه وشو خو زخمي احساس راته په سر کې یا قربان ونه کړل مننه بخته چې ویښ نشې دغسې خو به ولی ښیې بخته چې ویښ نشې دغسې خو به ولی ښیې هر څه مې وکړل خو د خپل سر په توان مې وکړل مننه مکتا رزدو چې تا به سروان ګرموو ښه ده نن د خپل ولیدو تا به سروان ګرموو ښه ده نن د خپل ولیدو اوس خو معلوم شو درته څه یې په سروان ونه کړل مننه اریان صاحب د آخري غزل دی دا به ووایم چې مطلب ده چې ټوله ورځ ایخوا دیخوا زیړ مازدیګر خپل کلي کې ټوله ورځ ایخوا دیخوا زیړ مازدیګر خپل کلي کې یا خدایه شکر هزار شکر چې یم خپل کلي کې او هسې د دومره بېننګۍ باوجود هم خوب در درومي هسې د دومره بېننګۍ باوجود هم خوب در درومي واده زما سره او ژوند تېرول بل کلي کې مننه هسې د دومره بېننګۍ باوجود هم خوب در درومي واده زما سره او ژوند تېرول بل کلي کې او زمونږ په مینه کې شک نه و خو ساده دومره و زمونږ په مینه کې شک نه و خو ساده دومره و مونږ رقیبان هم د خپل ځان سره ساتل کلي کې پښتونولي او مېړانتوب هم څو رنګونه لري پښتونولي او مېړانتوب هم څو رنګونه لري څوک وي دریم څوک وي دویم څوک وي اول کلي کې مننه پښتونولي او مېړانتوب هم څو رنګونه لري څوک وي دریم څوک وي دویم څوک وي اول کلي کې مونږ خو یې غر کړو نور د ښکلي سترګې نه توراوي مونږ خو یې غر کړو نور د ښکلي سترګې نه توراوي یا خدایه ته خو بیخي ختم کې کجل کلي کې مننه تا په تیزابو زما نوم په مړوان څه لیکو تا په تیزابو زما نوم په مړوان څه لیکو اوس د کیسه د ډنډورا په مکمل کلي کې مننه او مکتا رزدو چې په نامعلومه واده لاړې تر ګور ورسېدې په نامعلومه واده لاړې تر ګور ورسېدې سرونه څوک به وي له تا نه غټ پاګل کلي کې مننه زبردست سروان وزیرستاني صاحب چې مونږ سره مو بلها ښکلي غزل شریک کړل د پروګرام په دې آخري شیبو کې به زمونږ مینوالو ته او دې ځوان کول ته په دویم ځل تاسو څه پیغام ورکول غواړئ پیغام به دومره ورکړم چې خپلو ماشومانو باندې چې څومره هم کیدای شي تعلیم دې حاصل کړي ځکه چې پښتانه نن سختو حالاتو سره سخته ترخه حالاتو سره مخ دي او یوازینی حل یې تعلیم ده بلې هېڅ امکان نشته د دې خبرې مننه سروان وزیرستاني صاحب چې مونږ سره مو په پروګرام هنداره کې نستې وکړو خپل قیمتي وخت مونږ ته وایستل مننه ډېره مننه خالد صاحب ګرانو مینوالو دا سروان وزیرستاني صاحب چې د سره مو په دویم ځل د هندارې پروګرام وکړلو نو اوس د پروګرام په دې آخري شوبو کې ما اریان داوړ ته سروان وزیرستاني ته او مدثر خان ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان